نو په دې ننني نشست کې او په دې نننۍ ناسته کې به انشاءالله د حیا په باره کې خبرې کوو. هغه خوی، هغه اخلاق چې هغه د دې خو اخلاقو بنیاد دی. حیا د خو اخلاقو بنیاد دی او هغه داسې چې دا څومره ښه اخلاق چې په انسان کې که نه نو د هغې وجه هغه حیا چې کومه بده کې نو حیا هغه خوی دی چې دا بنیادي خوی دی. د دې د لاسه بیا په تا کې نور ډېر ښه اخلاق او ډېر نور ښه خویونه په تا کې را پیدا کېږي چې کله تا کې حیا وي. حیا هغه خوی دی چې په دې سره دین پوره کېږي د انسان، او حیا هغه خوی دی چې دا دلیل د ایمان دی. مؤمن سړي کې دننه حیا وي، او حیا هغه خوی او صفت دی چې هغه انسان ته هدایت کوي د خیر او د نیکۍ طرف ته. حیا چې دی دا انسان ته هدایت کوي د خیر طرف ته، هر اوچت عمل ته، هر اوچت خوی ته دغه حیا انسان رسوي. لکه څنګه چې موږ لږ ساعت مخکې دا خبره وکړه چې حیا د خو اخلاقو بنیاد دی، چې حیا د بکي نو دا نور ښه خویونه به هم په تا کې راشي. خو د دې نه مخکې چې د حیا په باره کې خبره وکړو او تفصیل بیان کو نو دا حیا وایي څه ته اول دا پیژندل پکار دي. حیا ډېر تعریفونه علماو کړي دي، خو یو لنډ تعریف یې دا دی چې خلق یمنع صاحبه من فعل القبیح. حیا هغه خوی ته وایي چې په چا کې راشي نو هغه منع کوي د قبیح کارونو نه، د سپک کار نه، د سپکې وینا نه، د داسې کار نه چې هغه مناسب نه وي. دغه شان حیا ته منع کوي د دې نه چې ته د چا حق وخورې. حیا ته دعوت ترکوي نورو ښه خویونو ته. اصل کې دا حیا چې ده که نه دا د حیات نه اخیستی شوی د ژوند نه. نو ځکه دا خبره یاده کوي چې څومره ستا په زړه کې ژوند وي که نه نو دومره به په تا کې دننه حیا وي، او چې څومره دا زړه مړي مړ او غافلی نو دومره د انسان کې د حیا کمی. حیا هغه خوی دی چې دا نن سبا کم شوی دی زموږ په دې معاشره کې. مخکې که شاته لاړ شي نو مشران یا نږدې وخته پورې حیا عامه و خلکو کې، او نن سبا حیا روانه ده په ورکېدو ده. هغه خوی چې هغه ټول خیر او خیر دی، او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا نه راوړي مګر خیر، یعنی حیا کې شر نشتی. یو سړی که دا وایي چې یاره زه په ځان کې حیا راولم نو کیدی شي د دې د لاسه ما ته دا نقصان ورسي دا نقصان ورسي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې نه، حیا خو نوم د خیر دی، حیا کې خو ټوله ګټه او ګټه پرته ده، الا هغه حیا چې موږ وله نوم د حیا ورکوو هغه حیا نه ده، یا په مناسب ځای کې نه ده. د هغې تفصیل را روان دی. نور د هغې نه علاوه حیا په دې کې نقصان او تاوان نشتی، دا ټوله ګټه ده او ټول خیر او سراسر خیر دی. په یو بل حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي الحیاء خیر کله. حیا خو سراسر خیر دی، حیا کې خو ټول خیر دننه پروت دی. او چې کله یو انسان کې دا حیا راشي که نه حیا او حیاناکي نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا سړی ادبناک دی، او دا دلالت کوي په دې باندې چې د دې سړي دننه زړه صفا دی. ځکه لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووایي چې څومره ستا د زړه برابري او ژوندی دومره به تا کې حیا وي، او چې څومره دننه باطن ګنده کېږي که نه نو د انسان نه حیا ورکېږي، دی بې حیا شي، دی کلک سترګی شي.
باسې دې ځای کې یو خبر رایاده شوه ده چې خیر او شر چې دی که نه خیر او شر په انسان کې چې پروت دي د دې نښې په دې مخ باندې ښکاره کېږي او ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده وی لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر وی د یو سړي نه تپوس د هغه د اخلاقو مبارکې مه کوه چې دا اخلاق څنګه دي د ده د دې مخ نه پته لګي چې دا اخلاق څنګه دي انسان باندې علامات راښکاره شي د هغې نه پته لګي چې یاره دا سړی څومره اوبو کې دی کله چې د انسان باطن برابري که نه او خیر پکې پروت وي مخامخ هغه نښې ښکاري یو نښه د هغې دا ده چې د انسان حیاناک وي په ده کې دننه حیا وي او رسول صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې تیر شو دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د انصارو په یو کس باندې تیر شو چې هغه بل یو ملګري ته نصیحت کوو د حیا په باره کې یعنی چې ته ډېره زیاته حیا کې او داسې او دغه لګیا ووت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي دعه پرېږده فإن الحیاء من الایمان حیا خو د ایمان برخه ده پرېږده چې پکې حیا د ایمان برخه ده او ځکه یو بل حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان په څانګو کې یو څانګه ده د ایمان چې د څانګې لري د دې مثال لکه ونه بنیاد یې هغه توحید دی کلمه د لا اله الا الله بیا د دې څانګې دي څانګې اعمال اقوال ویناګانې څومره چې موږ کوو دا د ایمان څانګې دي یوه څانګه پکې هغه د حیا کول دي دا د ایمان څانګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او امام ابن القیم رحمه الله په خپل یو کتاب کې ناشنا خبره ذکر کړې ده هغه ده وایي په دې خو اخلاقو کې د ټولو نه اوچت خوی هغه د حیا ده بلکې دا وایي هغه داسې وایي دا حیا د انسانیت سره تړلی شوې خبره ده نو چې په چا کې حیا نه وي په ده کې انسانیت نه وي او وایي چې چا کې حیا نه وي نو دی صرف یعنی عبارت ته د څه نه غوښه ده اډوکي دي او وینه ده او ظاهري شکل د نور په دې سړي کې د انسانیت هېڅ هم نشته چې چا کې حیا نه وي د هر څه نه خالي شوی دی صرف دغه غوښه اډوکي وینه او ظاهري شکل او صورت نور اخوا په ده کې د انسانیت ویسه نه دي پاتې شوي ځکه چې په ده کې څه خیر نه دی پاتې شوی چې یو سړي کې حیا نه وي ده کې خیر نشته نو بیا هغه دا وایي که چېرته دا خوی نه وی که نه دا حیا نو د میلمه به میلمستیا نه وی شوې لوز به خلکو نه وی پوره کړی امانتونه به خلکو زی ته نه رسولې چا به د چا سره مرسته نه کولې چا به د چا قدر نه کولی بیا به داسې روان دي دلیل دی په دې باندې چې لږ ساعت مخکې چې ما کومه خبره وکړه چې دا حیا د ښو اخلاقو په بنیادونو کې یو بنیاد دی ځکه چې علماو د ښه خویونو هم بنیادونه ذکر کوي ښه خویونه خو ډېر دي خو یو څو پکې بنیادي دي په هغه بنیادونو کې یو بنیاد هغه څه دی هغه حیا ده چې حیا ده پکې وه نور خویونه په تا کې راتلی شي او نور هم داسې اهم خویونه دي چې هغې ته بنیادونه ویلی کېږي خو زموږ موضوع هغه نه ده